ما ته یو کس ټلیفون وکړ وی مولي صاحب زه د پلانکۍ مدرسه کې خادم یم دا خدمت کوم خالص د الله د رضا دپاره بس چې دا پروګرام دا علما راځي نو دا ډیوټي زما لګېدلي کله علماو ته لار برابرومه کله پسې پیزار ګرځومه بس دا خدمتونه کومه خالص د الله د رضا دپاره وي دعا راته کوئ چې الله مې یو بچی حافظ کی کنه وی دا خدمتونه کومه نو ما ورته وی مې بغیر د دعا کولو نه به د الله بچی حافظ کی دا یاد ساته چا چې د چا لمن لیولې ده الله اق خلق داغه په کور کې پیدا کړی دی اق خلق الله په کور کې ورکوي ستا چې دا پګړی خوښه ده الله به د دسي پګړی خاون په کور کې پیدا کړي الله به درته دا ښیي انشاءالله هغه ته مې بغیر د دعا نه به الله ستا بچی حافظ کوي چې ته د دې مدرسې دا خدمت کوي دې علماو ته لار کې ولاړې او د دې دا استقبال کوي څه کال نیم پس اقې مدرسې ته لاړلو او دستربندي وه او د هغې خادم زوی الله د قرآن حافظ کړی و په خپلو لاسو ورته پګړی ووښله مې واله دا حافظ بچی داري د هغې خدمت سیله وه په دنیا کې او د آخرت سیله خو بیا سیله ده دا د دنیا سیله تا ته الله په دنیا کې درکړله په دنیا کې نو چې د مدارسو سره او د علماو سره فری مینه کو فری چې د په سینه کې علم دی او دا د پیغمبر وارث دی او په ما ډیر ګران دی زه به ورسره فری مینه کوم فری یقین وکړئ چې د دې علماو په لمنو کې او د دې په پیزار کې علما پراته دي دا یقین وکړئ چې پکې علما او حافظان پراته ما ته یو عالم وی ما ته یو کس داسې لوډ سپیکر سم کو قدرې ما تقریر کو د لوډ سپیکر د سمولو څوک نو یو نوجوان هلک راپاسېد ما ته یې داسې لوډ سپیکر سم کو بس د دغې عالم به د ډنه دعا ختلی نو بیا موږ یو کلي ته لاړلو پروګرام ښکلی عالم و زمونږ سټیج سیکرټري توب کو هغې خبر راته هغې مولي صاحب پقه ځای کې وکړله ما ته یې وی داسې کس و ما ته یې وی هغه دقه کس ته وي دا اوس چې سټیج سیکرټري دی یو ښکلی عالم و مونږ له یې دعوتونه راکول وی دا هغه ځوان دی چې ما ته یې لوډ سپیکر سم کړی نن د ستر عالم په شکل کې قوم ته ولاړ دی نو دا د شوال میاشت او د مدرسو د داخلو ورځې دي دې کې الله طلبا منتخب کوي بعضې خوش قسمته پلاران یې الله بچي د مدرسو دپاره منتخب کړي یو بچی د کوره کپړې والی او روان شي زما مورې مدرسې ته ځمه هغه مورې بچي ته ګوري بچی د کوره روسختیږي او د مورې د سترګو نه اوښکې بهیږي دا بچی به څنګه جدا کومه ځواب مورې جاړم تا دا بچی مدرسې ته ولېږو دی روان شو ته پسې خپی او دلته ملایکو ته الله وایي د استقبال وکړي ملائک وی څنګه استقبال وکړو وی دته وزرې خورې کوي دی د کوره ووت علم لذي لا تضع اجنحتها رزا لطالب العلم فرشتي وزرې خورې کې د طالب علم د خپو د لاندې چې وی دی خوشحاله شي د الله خوشحالۍ نو بچی مدارسو ته داخل کوي او د علماو او د مدارسو سره فری مینه کوي فری دا فری قوم ته د قرآن حافظان ورکی پلار خبر نه او حافظ بچی ورته ورک او بیا د خپل ملک علماو ته دعا کوي دعا سعودي هغه ځمکه ده چې په هغې قرآن نازل شوی دی سعودي په ځمکه کې قرآن نازل شوی دی مکه مکرمه کې قرآن نه دی نازل شوی څه کلونه مخکې چې د ټولې دنیا په سطح پروګرام او د حافظانو تعداد کاته شو چې په دې کال کې پلانکي ملک څومره حافظان تیار کړي نو د سعودي ریکارډ چې وکتې شو نو سعودي په هغې کال 6000 حافظان تیار کړي 6000 هغې ځمکې چې په هغې قرآن نازل شو او چې د پاکستان تعداد وکتې شو نو د وفاق المدارس چې کوم زمونږ د مدرسو بورډ دی هغې په هغې کال باندې 67000 حافظان تیار کړي 90,000 دا پاکستان ورکړي دا دی فقیرانو علماو ملنګانو ورکړي ښه دا ته چې بد وی او دا بلې بد وی ستا تارګټ دی او د بل تارګټ دی ستی پګړی ته سترګې خړي دي او ستی سینې ته سترګې خړي دا دقې علماو ورکړل دې ملک له په یو کال کې 67,000 حافظان ورکول دا د دې علماو برکت دی
چری په جماعت کې او چری په مدرسه کې او په دې بېسرو سامانۍ کې ناست دي او بچو ته قرآن ښیي. او الحمدلله پاکستان له الله داسې علما ورکړي، داسې علما چې حرمینو ته لاړ شي او د حرم امام وویني، وی مفتی اعظم پاکستان راغلی دی، د حرم امام تینا مخکې قدم نږدي، وی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه راغلی. دا زمونږ د پاکستان عالم دی، دا زمونږ د ټول پاکستان د مدارسو د وفاق المدارس د بورډ صدر چې نن سبا دی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه چې حرمین په فخر کوي، وی دا مفتی اعظم پاکستان دی. دا داسې علما الله دې مرک له ورکړي دي. دې علماو ته دعاګانې کوئ، خپل بچي ورسره داخل کوئ، خالي سینې ولیږو. کالر به چا په دې ځای پروت دی، د چا په دې ځای، لستوڼی به یو دلته بل به دلته، یو پنسه او خپې به په ځان پسې راکاږي، ویښته به د غوږونو د پاسه پراتی او میاشت پس چې راشي نو سر به یې مشین کړی، کالرې به یې کټ کړي. امی ابو تعالی په خپو باندې زور کو، ما ته اوس پته ولګېده پلاره چې ته د جنت منځنۍ دروازه یې. مورې ما ته اوس پته ولګېده چې ستا د خپو د لاندې جنت دی. دا د مدارسو پیغام دی، دا د مدارسو کردار دی چې تشه سینۍ ورله ولیږو. 2-3 کاله پس راته پګړی ووی او حافظ قرآن بچی راله کور ته رادننه کوي، پلاره واله هم په سند کې ستا نوم دی پلاره، میدان محشر کې چې د بچی ته آواز کیږي نو پلاره زما نوم بنالی، نوم به ورسره ستالي چې پلان کې د پلان کې زوی حافظ قرآن نوم چې علی نو پلاره نوم به ستا چلیږي. او حافظ در لماک، حافظ در لماک دا لله فی الله لګیا دی او د قوم د بچو خدمت کوي، قوم بچو ته قرآن او احادیث ښیي، دې سره مینه او محبت کوئ. دا یاد ساتئ. ګورئ علما وایي، علماو لیکلی دي چې څوک د علماو سره دشمنی کوي، علماو ته بد ردی وایي، دا زور به الله په زنکدن کې وباسي. په زنکدن کې که د دې سړي نه دا زور ونه وته نو ودې لیکي د ځان سره دا زنکدن ورله بیا ګورئ، د داسې سړي زنکدن وګورئ چې د ده نه روح په کومه طریقه وځي چې هغه د علماو دشمني کوي، هغه علماو ته بدګوري. 2 قسمه خلقو ته د الله د طرف نه د جنگ اعلان دی. کولو یو سودخور ته دی چې کم سړی سود خوري، سود کوي، الله وی فأذنوا بحرب من الله، زما جنگ ته راوځه، بس زما سره د جنگ اعلان دی. بل چې کم سړی د علماو سره دشمنی کوي، الله وی زما سره د جنگ اعلان دی، ما سره جنگ ته ودرېږه چې ته د علماو سره دشمنی کوي، زما در سره د جنگ اعلان دی. نو دا اهل الله دی، د دې قرآن سره مینه ده او دا قوم ته قرآن ښیي. علما ډېر بیل حالچه خلق دی. او به یې نه په ژوندانار سړی خبرې کوي نو چې مړ شي نو بیا وایي او زه هم دا اوس ولې کوي، خو تا په ده پسې خبرې کولې، بیا وایي دا خو یو فقیر ملنګ سړی و، خو دا خو دومره داسې سړی و. نو دا په ژوندانه نه و، دا تا په ژوندانه نه و لیدلی، نو په ژوندانه به وایي داو نو چې مړ شي او بیا د عالم اساسه مخې ته وکتی شي نو ما چرته ونه لیدل چې د عالم کور او ټایل پکې لګېدلي، او چرته مې بیا په میډیا د عالم بنګله ونه لیدله. خو چې وفات شي نو دا مدرسه تې پاتې ده او دا مدرسه تې پاتې ده، او په آخر کې ته وایي د خاورو یو خړ کور پاتې دی. نو بیا دا ټول خلک ځان په سپېړو وایي مونږ ته څه پته وه، مونږ ته څه پته وه. نو دا په ژوندانه ونه تا لیده نه په ژوندانه، او وبینئ که خیر د ټولو علماو اساسي به ووینئ چې کله نه یو پته به درته ولګي، صرف مدرسې به مخې ته راځي چې دا مدرسه وه، دا مدرسه وه، دا مدرسه وه، او دا مدرسې به یې چلولې، نه بیټک شته چې ټایل پکې او نه بنګله شته چې ټایل پکې دی. بیا به هر څه وینئ. زمونږ د علماو د اساسي به درته بیا ښکاره شي چې دقه مدرسه تې پاتې شوه او دا مدرسه تې پاتې شوه. ما ته څه پته وه، ده خو به مدرسې چلولې، ما خو وی چې دی ځان له بنګلې جوړي چرته. نو بیا به درته دا احساس وشي، وبینئ دا ټول علما دقه مدرسې به دقه جماعت به چرته یو ځای کې به سا وتلي او چرته د یو طالب سره به ناست یو، په یو مدرسه کې به ناست یو. قسم په الله که لالچم د کور یو که د بنګلیم یي او که د دیروم یو دا لالچم یي، مونږ وایو الله دقه مدرسې به چلو
دام بیٹکم دے او دام دیرم دا او دام اساسم دا او دام هر سحر سدی او دام ایمان دے الله چې مرګ رانه روح رانه اوباسي نو په دغه مدرسو کې رانه والا د دغه مدرسو نه بم جنازي اوچتي شي او د دې مدرسو نه بم اووینه چې دا مدرسې ته پاتې شوي طلبه او تبه سبق وي او نن لاړل د دنیا نه نو بیا ټول خلق رستو ارمان وکي ارمان نو علماء سره فری مینه کوي او دعا ورته کوي چې یا الله د ویخته د علماء حفاظت وکا د دې پګړو د دې علوم حفاظت وکا قسم په الله چې دا ملک په خولې دی قسم په الله چې دا کلی په خولې دی قسم په الله چې دا مساجد په خولې دي بیا به دا رونقونه نه ګوري بیا به خپيو بیا به لاس عمرو لاس خو بیا به دا درنا دا ډیوی نه بیا به کمی محسوسو په یو در کې به کمی ګورو په بل در کې به کمی ګورو بیا به داسې وایو چې سرانه ورک شوي دي چېرته نو دوی په ژوندانه قدر وکړئ او دعا ورته کوئ رب العالمین دې زموږ د ملک د ټولو مدارسو د مساجدو د دینی خانقاونو حفاظت وکړي یا الله د ټول امت مسلمه حفاظت وکړه که زموږ ملک دی زموږ د ملک حفاظت الله وکړه که زموږ د ملک پوجیان دي که پولیس دي که اداري دي دا زموږ د ملک او زموږ سرمایه د الله د ټولو حفاظت وکړه مونږ په غیم خپیو او چې کم پولیس په دماکه کې شهیدان شوي دي کریم الله غ شهادت قبول کا الله رشتہ دارانو ته صبر جمیل نصیب کا مونږ فکرمن یو دی نه دی خبر مونږ مدرسو کې د دې دپاره دعاګانې غواړو مونږ د خپل ملک دپاره دعا کوو مونږ د خپل پولیس او پوج دپاره دعا کوو مونږ د مسافرو دپاره دعا کوو مونږ د خپل وطن دپاره دعا کوو نو تاسو هم د علماو ته دعا کوئ یا الله د علماو د ویخته حفاظت وکړي الله ته حامی شي او الله ته ناصر شي هیڅوک د تپوس نشتا یا الله ته حامی او ته ناصر شي کریم الله زموږ د ټولو اخیره خاتمه په ایمان کې الله اخیره خاتمه په ایمان کې سبحان ربک رب العزة عما